تر کرکټ پرېښودو وروسته به حمید حسن څه کوي. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که زموږ له چینل سره نوي یو ځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګرې نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو، نو هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ د تاریخ نه هېرېدونکی لوبغاړی حمید حسن له ورځني کرکټ سره مخه کوي. حمید حسن چې اوس مهال په نړیوال جام کې لوبېږي، پرېکړه یې کړې چې تر دې ټورنمنټ وروسته به نور له 50 اوریزو لوبو سره مخه وکړم. حمید په یوې نوې مرکه کې ویلي چې په عمومي کې کرکټ نه پرېږدم، 100 اوریزې لوبې به کوم او هڅه به کوم چې کومنټري هم وکړم. حمید حسن چې تر اوسه یې د نړیوال جام په 3 لوبو کې 1 وکټ ترلاسه کړی ده، دی وایي چې دا نړیوال جام به زما لپاره یادګاري او وروستی وي. دی وایي هڅه کوم چې تر نړیوال جام وروسته د 2 کلونو لپاره 100 اوریز کرکټ وکړم. که مې نه سوای کولی نو بیا ټول کرکټ سره مخه او استعفا وړاندې کوم. حمید وایي د راتلونکي لپاره مې جدي پلان نه دی نیولی، خو چې هر څه وي د کرکټ څخه نه ځم. یا به کوچینګ دنده پرمخ وړم، یا به د بورډ په اداره او یا به هم کومنټري کوم. خو حمید وایي دا پلان به هغه وخت زه جاري کوم چې په عمومي کې کرکټ ته د خدای پاماني ووایم. حمید وایي موږ هڅه کوو چې په نړیوال جام کې څو لوبډلې ماتې کړو. او حمید حسن له خپلو مینوالو څخه غوښتنه کړې چې موږ په نړیوال جام کې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او افغان کرکټ ملي لوبډله پوره او ښه ملاتړ وکړئ. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب